مشر یې وژل شوی دی. د 209 شاهین قلی اردو قمندانۍ چارواکي وایي چې په جوزجان کې د داعش ډلې مشر د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. په 7 کلیدیز کالو یې هوکړه کړې ده. افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو د سولې د عمل د برنامې د 7 کلیدیز کالو اړوند هوکړې ته رسیدلي دي. د اړیکو پر بنسټ به غوره نه شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې وروسته له دې به د دې کمیسیون کارکوونکي د اړیکو او شخصي سلیقو پر بنسټ غوره نه شي. او ناټو سازمان یې تورن کړ. د روسیې ولسمشر ناټو د دې هیواد پولو ته نږدې د ناندرو په ډیرولو تورن کړ. سلامونه نیکې هیلې. نن پیلنۍ د اوریا 13 د اپریل 2 نیټه زه سباوون خپلواک پرې خبري ټولګه کې ستاسې کوربتوب کوم. په جوزجان کې د داعش ډلې مشر ووژل شو. د 209 شاهین قلی اردو قمندانۍ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې قاري حکمت الله د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي عملیاتو په پایله کې د هغه له یو ساتونکي سره وژل شوی دی. د دې خبرپاڼې پر بنسټ مولوي حبیب الرحمن په جوزجان کې د دې ترهګریزې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی. د هوایي برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې مخکې له دې د مرکزي اسیا یو شمېر هیوادونو د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خوځښتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو د سولې د عمل د برنامې د 7 کلیدیز کالو اړوند هوکړې ته رسیدلي دي. اجرایي ریاست ټینګار لري چې د دې ټکو پر بنسټ د سولې ټینګښت مهم بلل شوی. اوس د دې هوکړو د پلي کېدو لپاره فني ډلې جوړې شوي دي. له دې سره یو شمېر شنونکي افغانستان تر پاکستان د لومړي وزیر سفر د دواړو هیوادونو د چارواکو د تیرو سفرونو په څیر بې پایلې بولي. د پاکستان لومړي وزیر سره د ولسمشر غني تودې خبرې چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشوې دغو لیدو دواړو هیوادونو ته د ستونزو او لانجو د هوارۍ هیلې رامنځته کړې دي. په دغه لیدنه کې ښاغلي غني له شاهد خاقان عباسي سره د افغانستان سولې ته د یوې لارې چارې په هوارۍ هوکړه وکړه. د افغانستان په مشرۍ د سولې له بهیره د پاکستان ملاتړ د هغو ډلو پر وړاندې ګام اوچتول چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره خنډ ګرځي. د تعهداتو د عملي کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د څارنیزې او همغږۍ ډلې رامنځته کول. دواړه هیوادونه متحد دي چې د یو بل د هوایي حریم له نقض څخه ډډه وکړي. دواړه هیوادونه متحد دي چې پر یو بل د نیوکې پر ځای د ستونزو د هوارۍ لپاره له عملي خپرونو ګټنه وکړي. د دغې ناستې د تعهداتو د عملي کېدو لپاره د یوې کاري ډلې په رامنځته کېدو هم موافقه وشوه. خو افغانستان لا هم د پاکستان نیت ته هیلهمند نه دی. موږ مذاکرات په دې موخه کوو چې نتیجه ترلاسه کړو. ولې که د پاکستان تیرو وعدو ته وګورو ډېره امیدواري موجوده نه ده. ولې بیا هم باید خوشبینه واوسو د راتلونکي لپاره وضعیت تغییر کوي او هیلهمندي دا ده چې موږ نتیجه ترلاسه کړو. لکه څنګه چې لیدل کېږي په تیرو کې هم پاکستان د افغانستان پر وړاندې دوه مخی چلن کړی. د اعتماد فضا ته زیان ور په برخه کړی تر هغه ځای چې د هوکړو د عملي کېدو ته د شک په سترګه کتل کېږي. متاسفانه همچو سفرها و همچو مذاکرات در بین هر دو دولت بار بار انجام یافته ولی در پی خود ما نتایج مطلوب نداشته ایم جز وقت کشی چیزی را برای مردم افغانستان و پاکستان بار نآورده. د بې باورۍ کچه یوازې د دولت په سطح نه خلاصه کیږي. د چارو شنونکي په دې اند دي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدلون نه دی موندلی. سفر نخست وزیر پاکستان و افغانستان فیصله‌ای که صورت گرفت خیلی روتین خیلی معتدلمال مانند گذشته. من باور دارم که پاکستان در استراتژی ها خود در مورد افغانستان تا هنوز هیچ نوع تغییری نآورده و این سفر هم نمیتونه رهگشای مشکل افغانستان باشه. حکومت افغانستان یا به صورت اراده‌ای مردم افغانستان اغفال میکنه و فریب میده و در انتظار بیهوده قرار میده یا واقعا ناخورده شکر میکشن.
روابط میان افغانستان و پاکستان همواره پرتنش بوده. افغانستان از پاکستان میخواهد که گروه طالبان را وادار به گفتگوهای صلح کند و حمایت‌هایش را نیز از گروه یاد شده قطع کند. آنچه که از سوی پاکستان همواره رد شده. حالا دیده شود که دیدارهای تازه میان مقام‌های دو کشور تا چه اندازه میتونه فضای اعتماد را ایجاد بکند و همچنان زمینه همکاری‌های مشترک میان دو طرف را فراهم بسازد. نادر اشکان، شبکه جهانی آرزو، کابل. قانون جوړونکو د ناکراریو د ډېرېدو له کبله د ملي امنیت عمومي مشر ولسي جرګې ته ور وغوښت. د قانون جوړونکي وایي چې د ترهګریزو ډلو او په تېره بیا د داعش ترهګریزې ډلې د خوځښتونو لمن غځېدلې او دوام یې د هېواد ټیکاو ګواښي. په همدې حال کې معصوم ستانکزی د قانون جوړونکو پوښتنو د ځوابولو لپاره د ناستې د سري کېدو غوښتونکی شو. په هیواد کې د نامنیو لوړېدل او بد امنیتي حالات د دې لامل شو ترڅو د ملي امنیت مشر ولسي جرګې ته راوبلل شي. یو شمېر قانون جوړونکي وایي چې د هر ورځې په تېرېدو سره د هیواد په یو شمېر برخو کې د ترهګریزو ډلو په تېره بیا داعش ډلې د فعالیتونو لمن پراخېږي. دوی احتیا ورکوي چې د دې حالت دوام د هیواد ټیکاو کلک ګواښي. د داعش غږ بیخي چوپ شوی دی. زه د ننګرهار یم که څوک دا غږ نه کوي. داعش ته ډېر منظم کار روان دی، ډېر قوي کار روان دی. خیر دی توجه مه کوئ. ډېر کم وختونو کې به د ډېرو خلکو دروازې وټکوي. بیش از 8000 تروریست داعشی از سوریه را به شمال پاکستان انتقال داده. این شوخی نیست. رئیس استخبارات روسیه گفته، ویکرسون گفته. په هیواد کې دننه او بهر د ترهګریزو ډلو د ملاتړ او د یو شمېر سیاسي څیرو ملي ګټو خلاف څرګندونو څرنګوالی د قانون جوړونکو له پوښتنو څخه وي. هره ورځ په امتیازي وخت کې ځینې وکیل صاحبان دي چې په تا باندې تورونه لګوي، په شورا امنیت رئیس باندې تورونه لګوي، په حکومت باندې تورونه لګوي، حتی وایي چې ته طالب یې، حتی وایي چې داعش ته تمویلی، خو اسناد ورسره نشته. هغه زموږ نظام دی. نظام نه یوازې د یو ډاکټر صاحب دی نه د بل ډاکټر نه ستاسو دی. موږ سره په یوه کښتۍ کې سپاره یو. که غر کېدو داسې نه دی چې ته به غر کېږې موږ به پاتې یا به موږ غر کېږو ته به پاتې ګر به سره غر کېږو. بینان دوست ته باید دوست وویل شي، دښمن ته باید دښمن. معصوم ستانکزی بیا د قانون جوړونکو د پوښتنو ځواب لپاره د دې استجوابیه ناستې د سري کېدو غوښتونکی شو. اگر مجلس سیری بسازیم و میخواهیم که همه جوابا را بشنویم، ما حاضر هستیم که در این قسمت باز توضیحات و تفصیلات بیشتری را بکنم. شرایط کشور به طوری نیستم که ما امروز همه چیز را طوری بگوییم که سبا از او باز یک برداشت منفی دیگه به وجود بیاید. پیشنهاد رئیس امنیت ملی را شما استماع کردیم. خواستار جلسه سری است. کسایی که موافق است کارت سبز. تشکر. جلسه را سری بسازدار میشه. څو موده وړاندې هم ولسي جرګې د نامنیو لوړېدو له کبله ستر امنیتي چارواکي یې دې جرګې ته رابللي وو، خو د دې ناستې د سري کېدو له کبله یې پایلې تر اوسه نه دي روښانه شوي. اندونه دا دي چې که چیرې د ترهګرو د پټان ځایونو له منځه وړلو لپاره پوځي پراخ پلانونه تر لاس لاندې ونه نیول شي، په روان کال کې به د جګړې اور د هېواد نورو برخو ته هم ورسیږي. لنډه دمه وروسته بیا پاتې خبرونه. بیا هم ښه راغلاست. د روان کال پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به په هیواد کې له کم لګښتو ټاکنو څخه وي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر د دې کمیسیون د کارکوونکو د جذب د ازموینې پر مهال وویل چې د روان کال پارلماني ټاکنې به تر 15 میلیون ډالرو لګښت ولري. ښاغلی سیاد ټینګار کوي چې له دې وروسته به د دې کمیسیون کارکوونکي د اړیکو او شخصي سلیقو پر بنسټ غوره نه شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د ګمارنې لپاره ازموینه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه بنسټ کې د کارکوونکو د ګمارنې ازموینه له یو کال ځنډ وروسته واخیسته چې له 550 اعلان شوو بستونو څخه د 50 بستونو لپاره ازموینه نن تیره شوه. امیدوار هستیم که همین وعده را که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای شما اینجا در حضور رسانه ها دادن همین را بتونه عملی کنه و ما شاهد نتیجهش باشیم. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې تر دې وروسته به په دغه بنسټ کې د اړیکو پر بنسټ سلیقه‌ای ګمارنې شتون ونه لري. هر کس مطابق شایستگی و لیاقت و کفاءتی که داره میتونه که اونمو بسته که خود به او کاندید کرده
در او امتحان بده و هر یک کسی که شایستگی او بسته داشته باشه انشاءالله که در اوجا تعیین میشه. هیچ نوع واسطه، هیچ نوع تقلب، هیچ نوع طرفداری در امتحانات ما جای نداره. له بله خوا ښاغلی سیاد وایي چې د ولسوالیو د شوراګانو او پارلماني ټاکنې به په هېواد کې له لږ لګښت ټول ټاکنو څخه ووسي. و ای از حیث مالی مصارف بودجوی هم کمترین مصارف در انتخابات پیش رو است که تمام پروسه انتخابات از آغاز تا انتها در حدود 60 یا 65 میلیون دلار هزینه دارد، در حالی که تنها انتخابات ریاست جمهوری گذشته 230 میلیون دلار مصرف شده بود. له دې ټولو سره سره ویل کېږي له کارسازه کړنې څخه نه ګټنه چې د ټاکنو د روڼتیا ضمانت کوي په برېښنایي ډول د ټاکنو ترسره کېدل هغه لاملونه دي چې د پارلماني ټاکنو د لګښت د رالږ کېدو لامل بلل کېږي. د عامې روغتیا وزارت بودیجه 100 میلیونه ډالر رالږه شوې ده. د عامې روغتیا وزیر وایي چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې رالږې کړي دي او داسې کاله د دې لامل شوی چې هیوادوالو ته په سمه توګه روغتیایي چوپړتیاوې وړاندې نه شي. اوس مهال د هر هیوادوال لپاره هر کال 15 ډالره د روغتیایي چوپړتیاوو لپاره ځانګړي شوي، په داسې حال کې چې دا شمېر په نورو شاته پاتې شویو هیوادونو کې 20 امریکایي ډالرو ته رسیږي. په هېواد کې د روغتیا له ورځې نمانځنه او روغتیایي سکتور ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له کمېدو اندېښنې. د عامې روغتیا وزارت وایي په روان کال کې افغانستان روغتیا څانګې ته د نړیوالې ټولنې مرستې 100 میلیونه ډالره راکمې شوي او داسې کاله د دې لامل شوی ترڅو روغتیایي چوپړتیاوې په سمه توګه ښاریانو ته وړاندې نشي. روز به روز منابع کمک کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده میره. امسال نسبت به سال گذشته 100 میلیون دلار بودجه در وزارت صحت عامه کم شد و یکی کمک کننده ها کمک محدود ساختن. از یک سو صحت حق مردم است، از یک سو قانون اساسی برش گفته که باید برای مردم خدمات ارائه بکنیم و از یک سو دیگه منابع محدود است، به هر نحوی میشه باید منابع پیدا شود. د عامې روغتیا وزیر وایي د روغتیا د بودیجې د ډېرېدو لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړې ده. اگر میخواهیم خدمات برای کل مردم شود، عادلانه شود، کیفیت خدمات بالا بره، ما ضرورت به تمویل منابع داریم، هم منابع داخلی و هم منابعی که از بیرون برای ما کمک میشه تا بتانیم 5 دلار فی نفر فی سال باید افزایش بدیم. په همدې حال کې د نړیوال روغتیایي سازمان پازوال وایي د افغانستان پر روغتیایي سکتور د پانګونې ډېرېدل ټول اړخیزې همکارۍ او هڅو ته اړتیا لري. باید په پراخه کچه هڅه وکړو ترڅو روغتیا سکتور کې کورنۍ او نړیوالې پانګاچونې ډېرې شي. دولت، نړیوال همکاران، خصوصي سکتورونه، مدني ټولنه، کورنۍ د رسنیو په ګډون د روغتیا په سکتور کې کلیدي ونډه لري. اندونه دا دي چې د روغتیایي چوپړتیاو وړاندې کول په دې وروستیو کلونو کې د تیرو په پرتله ښه شوي، خو لا هم د هېواد 40% ښاریان روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري. بهرني خبرونه هم تر لنډې دمې وروسته. له هېواده بهر روسیې ناټو د خپلو پولو نږدې د ناندرو په ډیرولو تورنه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین چې د روسیې د امنیت شورا په ناسته کې وینا کوله، اختیار یې ورکړه چې ناټو د روسیې پولو ته نږدې د خپل پوځي حضور د ډیرولو په حال کې دی. ښاغلي پوټین همداشان ټینګار وکړ چې هېواد یې د ځان د دفاع او د هر ډول ګواښ په وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د روسیې پولو ته نږدې د ناتو د پوځي شتون په اړه د دغه هېواد اندېښنې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د خپل هېواد د امنیت شورا غونډې ته یې وینا کوله، د خپل هېواد پولو ته نږدې د ناتو د پرمختګونو په اړه اندېښنه څرګنده او یاد سازمان یې په سیمه کې د شخړو په ډېرېدو تورن کړ. ښاغلی پوتین وایي د ناتو د پوځي شتون ډېرېدل روسیه دې ته اړ باسي چې د دغه سازمان سره د مقابلې لپاره اقدام وکړي. وضعیت ښکته او پورته دی او په سرعت او دوامداره توګه بدلون مومي. په سرحدي سیمو کې ستونزې نوې نه دي او نور سکل رامنځته شوي دي. د بېلګې په توګه ناټو اوس مهال د روسیې پولو ته نږدې خپل پوځي شتون ډېروي. د پخواني شوروي په هېوادونو کې چې له روسیې سره ګاونډیتوب لري، لانجې او ستونزې دوام لري. د روسیې ولسمشر د خپل هېواد له ټولو امنیتي بنسټونو غواړي ترڅو د روسیې د پولو امنیت خوندي
خوندي او د نوو ګواښونو د مقابلې لپاره چمتووالی ونیسي. اوسنی وضعیت ته په کتو سره زموږ اصلي دنده دا ده چې تر څو د خپلو پولو امنیت خوندي کړو او زموږ پر وړاندې ګواښونه له کوم ځنډ پرته شنډ کړو. له دې سره خپل هیواد باید وساتو. موږ تر ویل دي چې د روسیې له پولو باید ساتنه وشي، خو دغه پولې باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې غواړي په قانوني توګه او د نیکو موخو لپاره دلته راځي پرانیستې واوسي. تر دې دمخه د ناتو تړون سرمشر یان ستولتنبرګ ویلي و چې هوډ لري تر څو له روسیې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او هغه څه چې روسیه د ځان لپاره ګواښ بولي ورته بدلون ورکړي. فلسطینیانو یو ځل بیا په غزې تراړې کې اعتراض وکړ او د اسرائیل له امنیتي سرتیرو سره یې شخړه وکړه. د ګزارشونو پر بنسټ په فلسطیني اعتراض کوونکو د اسرائیل د پوځ د ډزو په پایله کې 7 تنه وژل شوي او سلګونه تنه نور هم ټپیان دي. فلسطیني چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یوه 14 کلنه فلسطیني نجلۍ هم شامله ده. په تیرو 9 ورځو کې د غزې تراړې او اسرائیلو ترمنځ په پوله کې له 9 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي او له 2500 تنو ډیر هم ټپیان شوي دي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هیواد د تر ټولو سترې ټلویزیوني شبکې یا جیو نیوز خپرونې ځنډېدلې دي. د دې ټلویزیوني شبکې مشر میر ابراهیم رحمان اعلان کړی چې د پاکستان په 80 سلنه سیمو کې د خاري کیبل له لارې د دې ټلویزیون خپرونې ځنډول شوي دي. د سره چې د دې شبکې چارواکو د کوم بنسټ نوم وانخیست، خو ویل کېږي چې د پاکستان پوځ د دې شبکې د خپرونو د ځنډېدو لامل ګرځېدلی دی. تمه ده پاکستان د جولای په 15مه د عمومي ټاکنو شاهد واوسي چې په هغه کې به د دې هیواد نوی لومړی وزیر وټاکل شي او ویل کېږي چې جیو نیوز به د دې شبکې له لارې د دولت ضد تبلیغونه د دې لامل شو تر څو خپرونې یې وځنډول شي. او په پای کې هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. الله مو مل ښې چارې. کابل د باران اټکل شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 21.11. مزار شریف ورښت د تودوخې لوړه درجه 19.14. هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21.8. جلال آباد ورښت د تودوخې لوړه درجه 28.12. بامیان ورښت د تودوخې لوړه درجه 12.3. کندوز ورښت د تودوخې لوړه درجه 19.14. کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.14. غزني ورځ د تودوخې لوړه درجه 20.15. میمنه ورښت د تودوخې لوړه درجه 14.6. د بدخشان فیض آباد ورښت د تودوخې لوړه درجه 19.9. اسلام آباد ورښت د تودوخې لوړه درجه 1.20. نوی دهلی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.24. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19.8. دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22.11. تهران د باران اټکل شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 19.14. دبی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.24. استانبول ورځ د تودوخې لوړه درجه 14.11. ماسکو نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.3. بجنګ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 24.10. او په پای کې به هم په اشقاباد کې هوا نیمه ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 19.10 اټکل شوې ده.